اوزه لوبه د شمال ختیځ زون د ولسونو د خوښې لوبه چې د لرو کلو بانډو څخه ورته خلک راټولیږي او تر پایه د لوبې پاتې کیږي. د کندوز ولایت د اوز لوبې په لوبغالي کې 2 ورځنۍ لوبې د کندوز پهلوانانو ترمنځ جوړې شوې وې چې نندارې ته یې په لسګونه مینوال راټول شوي وو. په دې ولایت کې د بدني روزنې ورزش ریاست چارواکي وایي دغه لوبې د ورزشکارانو ملاتړ هڅونې او د هیواد اوز لوبې غوره لیک سیالیو ته د چمتووالي په موخه یې جوړې کړې وې. کندوز ولایت کې هم روزانه په مرکز په شمول په هرې ولسوالۍ کې د اوز لوبې جریان لري. انشاءالله چې د راتلونکي لیګ لپاره ښه آمادګي لري د کندوز ولایت. په ورته مهال د لوبې مینواله وس لرونکي وایي چې له ترسره شوې لوبې بلا خوند اخیستی او هیله دي چې کندوزي لوبغاړي په غوره لیګ کې به ښې لاسته راوړنې ولري. الحمدلله 2 ورځې لوبه په کندوز کې وه، د جمعې ورځ او نن ورځ ډېره ښه لوبه وه، ډېره پر شور و هیجان لوبه وه. نو په دې لوبه کې ټول چپندازان ښه وځلېدل. الحمدلله لوبه ډېر داسې په خوشحالۍ او په بدون د کوم جنجال نه ختم شو. ښه آخر واخیسته او د موږ هیلې را ژوندۍ کړې. دا به په دې باوري یم چې په لیګ کې به ښه وځلېږي او د کندوز لپاره به ښې لاسته راوړنې ولري. ماشاءالله چې موږ او تاسو ګورو ډېر د امنیت فضا ده، ډېر خلک هم راغلي دي دلته چې د اوز لوبې سیل کوي. او دا اوز لوبه چې دی موږ او تاسو یو عنعنني لوبه ده چې په شمال کې چې موږ او تاسو هر کال د ژمي په شروع کې شروع کیږي او ډېر مینوال لري. د یادولو وړ ده د کندوز بدني روزنې ورزش ریاست له لوري اوز لوبه او دې ته ورته دودیزې لوبې هره جمعه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کیږي چې نندارې ته یې ګڼ شمېره مینوال راځي.